الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو یورور پوښتنه کړې ده چې د فرضو رکعتونه مې 4 سره ډک وکړل، یعنی د سورة الفاتحه سره مې یو بل سورت هم ملګری کړي، آیا لمونځ مې صحیح دی که نه؟ الجواب بالله التوفیق. معززو که د فرضو 4 سره رکعتونه څوک ډک وکړي لمونځ صحیح دی، لیکن دا خلاف اولا کار دی او په دې سره سجده سهو نه لازمیږي. الفتاوى الهندیه کې راځي ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. که څوک د فرضو په آخري رکعتو کې د سورة الفاتحه سره یو بل سورت هم ووایي، یعنی دا رکعتونه ډک وکړي، پر هغه باندې سجده سهو نه لازمیږي او دا صحیح قول دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.